اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د زده کوونکو د نن ورځې د درس موضوع ته د دایرې عناصر باید په یاد ولرو چې په تیر درس کې مو د دایرې داخلي ساحه د دایرې محیط د دایرې بهرنۍ ساحه وپېژندل. د دې ترڅنګ یوه خبره بله هم په یاد ولرئ زده کوونکو چې د دایرې د محیط په اساس جلا شوي سطحه په خپله د دایرې سطحه بلل کیږي. لکه په دغه ځای کې دغه د دایرې محیط دی، نو د دې محیط په اساس دغه منځ کې جلا شوې برخه چې ده دې ته د دایرې سطحه ویل کیږي. په ننني درس کې به تاسې د دایرې شعاع، وتر، قطر، قطاع، قطاع، قوس وپېژنئ. اول شعاع هغه خط دی چې د دایرې مرکز د دایرې د محیط د یو ټکي سره ونښلوي. لکه په دغه ځای کې او ایچ خط چې دی دا په خپله د دایرې شعاع ده. په یاد ولرئ چې د دایرې شعاع په کوچني ار سره زیاتره وخت ښودل کیږي. دلته مرکز د دایرې د محیط د یو ټکي سره نښلېدلی دی د دې خط په اساس، نو ځکه دې ته د دایرې شعاع وایو. دوهم وتر هغه خط دی چې د دایرې د محیط دوه ټکي سره ونښلوي. لکه په دغه ځای کې ای بي خط چې دی تور رنګه خط دغه د دایرې وتر دی، ځکه دلته د ای په نوم یو ټکی پر محیط پروت دی او دلته بل د بي په نوم یو ټکی پروت دی پر محیط باندې، نو دغه دواړه ټکي سره نښلولي دي، نو ځکه وایو چې دغه د دایرې وتر بلل کیږي. دریم قطر هغه لوی وتر دی په دایره کې چې د دایرې مرکز څخه تیر شوی وي. یعنی هر قطر وتر دی خو هر وتر قطر نه دی. دا خبره په یاد ولرئ زده کوونکو، ځکه چې هر وتر د دایرې د مرکز څخه نه وي تیر شوی. لکه دلته ای بي وتر دی خو قطر نه دی. سی ډي لوی وتر دی ځکه چې د دایرې مرکز نه تیر دی، هم قطر دی، نو هغه وتر چې دایرې مرکز نه تیر شي هغې ته به قطر وایو. او بله خبره په یاد ولرئ چې یو قطر د دوو شعاګانو سره معادل دی. دغه مرکز دی تر دې ځایه پورې، لکه موږ یوه شعاع وښیو، د دې ځای نه تر دې ځایه پورې یوه بله شعاع وښیو، دا په مجموع کې خو یو قطر دی. نو ویلی شو چې یو قطر د دوو شعاګانو سره معادل دی یا برابر دی. مثال که د یوې دایرې شعاع 15 سانتي متره وي، نو د قطر لپاره به دغسې عملیات ترسره کوئ. یو ډي مساوي کیږي 2 ضربې د شعاع پر ځای د شعاع قیمت لیکو 15 سانتي متره، 2 ضربې 15 10 سانتي متر په خپل لیکو. نو که چیرې د یوې دایرې شعاع 15 سانتي متره وي، نو د دې دایرې قطر به 10 سانتي متره وي. څلورم قطاع نه هدف د دایرې د سطحې هغه برخه ده چې د دوو شعاګانو او د هغې د مخامخ قوس په اساس د دایرې د سطحې څخه بیله شوې وي. هغه برخه چې د دایرې د سطحې څخه د دوو شعاګانو او د هغې د مخامخ قوس په اساس بیله شوې وي. دلته او ایچ یوه شعاع ده او او ډي بله شعاع ده، او دا د دې ایچ ډي د دې مخامخ قوس دی، نو دا بیله شوې برخه د دایرې قطاع بلل کیږي. پنځم نمبر قطاع نه هدف د دایرې د سطحې هغه برخه ده چې د یو وتر او د هغې د مخامخ قوس په اساس د دایرې د سطحې څخه بیله شوې وي. نو دلته د ای بي وتر او د دې مخامخ قوس په اساس بیله شوې برخه قطاع بلل کیږي. شپږم نمبر قوس د دایرې د محیط یوې برخې ته قوس ویل کیږي. لکه ایچ ډي دغه منحني برخه د خط چې ده دې ته یو قوس ویلی شو، یا ایچ سی یا ای سی یا ای بي دغه ټول د دایرې د محیط برخې دي او قوسونه ورته ویلی شو. په یاد ولرئ زده کوونکو، که چیرې د نیمایي څخه قوس کوچنی وي نو هغې ته مینر ارک یا کوچنی قوس ویل کیږي. که د نیمایي څخه زیات اوږدوالی ولري یا لوی وي، نو دې ته به لوی قوس وایو، یا په انګلیسي اصطلاح چې میجر ارک ورته ویل کیږي. ښه زده کوونکو، د عنوان مطابق درس همدومره بس دی. تر بیا الله مو مل شه.